درنو لیدونکو او اوریدونکو نن به د روښاني ادبیاتو په اړه کې یو لړ بحث سره وکړو که څه هم د روښاني ادبیاتو په اړه کې په ټلویزیوني او رادیو پروګرام کې بحث کول ځکه ګران کار دی چې دا ډېر مفصل او پراخ بحث دی خو موږ فقط یو لړ بحث سره وکړو هغه هم د دې مکتب د لومړني پیرو شاعر ارزانی خیشک په اړه کې او هغه به ته معرفي کو لومړی خو باید دا خبرو وکړو چې په پښتو ژبه کې لومړني نثرونه او نظمونه تصوفي رنګ او ماهیت لري د پښتو په شاعرانو کې چې موږ یې بشپړ جواب په لاس کې لرو هغه ارزانی خیشکی دی چې د پیر روښان د عقیدې ډېر ټینګ پیرو دی او په تصوفي اشعارو کې کله کله د افراط خواني ولي او د وحدت الوجود مفکورې ته معتقد شاعر دی چې شریعت په هیڅ توګه نه قبلوي دا چې ولې د پښتو ژبې ادب ته هر څه مخکې تصوفي افکار ننوتل علت یې شاید وي چې هغه زمانه د پیری او موریدي وخت او چا چې د عبادت لار نیوله نو تر هر څه مخکې د پیر او مرشد لاسنیوي کاوه خوشحال خان خټک د هغه وخت د پښتو د محیط او عقایدو په اړه کې وایي پښتانه په هغه دور پیر پرست وو څوک مرید د شایسته څوک د سرمستو پیروشان چې ارزانی خیش کې مرید هم د تصوف لار نیولې و او چې څه لیکلي آثار یې پرې ایښي دي هغه تصوفي رنګ لري او تر ټولو په مهم اثر خیر البیان کې خو د تصوف افراطي لار ورا کړی ده چې یو وخت به بیان به ور باندې وکړو ارزانی خیش کې هم دغه لار نیولې او تقریبا ټول اشعار هم دغه رنګ لري ارزانی خیش کې خپل ټول اشعار په اتسیلابي بحر کې لیکلي دي چې د شعر یو ډول ستړي کوونکی او یا یک نواخت ډول کړی دي ځکه چې آهنګ تکراری دي هغه څه چې د غزل بولی او هغه څه چې د رباعي بولی هغه څه چې د قصیده بولی ټول په همدغه یو بحر کې لیکلي دي ارزانی خیش کې د حسین بن منصور حلاج د ان الحق د نارې چې په عربي ژبه کې د ګرامر په لحاظ د زه خدای يم په معنا ترجمه کیږي او د بایزید بوستامي د سبحانی ما اعظم شانی یا پاکي او ستاینه دی مالره زما څونه لوی شان دی چې هغه هم د خدای مستقیمه دعوه بلل شوی دی طرفدار او ستایونکی دی او لیکي چې منصور خپل قلم ولوست ان الحق دی ویلی د بایزید علم مزید شه سبحانی دی ویدلی دغه راز وایي د منصور رښتیا سبق وو دا سبق په ورق وو پر ورق باندې کښلی هر کلام د ان الحق وو دا منصور شه بی شریکه دا منصور شه بی شریکه د انا په لوی لیکه په انا کې یو الف وو دا الف کا په مخ ټکه ارزانی خیش کې په دې ارتباط ډیر زیات بیتونه لري او ټول یوانې له دغه راز بیتو څخه ډک دي خو په دې پوهیږي چې د خپل کلام هم له شریعت سره برابر نه دی ځکه نو له مولا څخه ویره لري ارزانی وینا یک رنګه کل بیان د دوست له څنګه پرشیا وینا ویریږي د مولا له مشت له څنګه ارزانی رښتیا خبره دا چیرې د الماسه و مولا ته یې ونه کړې دی بټک وهي دوه لاسه لا مولا دې اجي روي د خوښ د شیر پیری وي چې د نوس چاره یې پیښه مولا جان خوري لکه روي ارزانی د فارسی ژبې د مشهورو صوفي شاعرانو مولانا شیخ ابو سعید ابي الخير او نور په څیر د حق جلوه په دیر او حرم
او کعبه او بتخانه کې یو شان ویني. شیخ ابو سعید په دې اړه ډیر زیات رباعیات لري او په یو رباعي کې وایي: رفتم به کلیسای ترسا و یهود جملگی رو به تو بود، بر یاد وصال تو به بتخانه شدم، تسبیح بتان زمزمه عشق تو بود. د دې رباعي پښتو ترجمه داسې ده: لاړم کلیسا ته د ترسا او یهودانو، مخې ستا پر خوا و د یهودو ترسایانو، زه ستا د وصال په یاد روان سوم بتخانې ته، زه ستا د وصال په یاد روان سوم بتخانې ته، ستا مینه تسبیح او زمزمه وه د بتانو. شیخ ابو سعید ابی الخیر په یو بل رباعي کې وایي: یکچند در اسلام فرست اختیم، یکچند به کفر و کافری ساختیم، چون قاعده عشق تو بشناختیم، از کفر به اسلام نپرداختیم. پښتو ترجمه یې داسې کیږي: په اسلام کې مو څو ورځې دي آسونه ځغلولي، په اسلام کې مو څو ورځې دي آسونه ځغلولي، یو څو ورځې هم د کفر و کافرۍ پر لار یو تللي، خو چې ستا د مینې لاره مو په عقل پیژندلې، بیا له کفر و اسلام ته هرګز نه یو ورغلي. ارزاني د شیخ ابو سعید ابی الخیر همدغه مفکوره په ډیره ساده او څرګنده ژبه بیان کړې ده، چې البته په پښتو ژبه کې لومړنی شاعر بللی سو چې د عربي، فارسي او هندي تصوف په څیر خدای تعالی د ټولو خالق او معبود بولي. یو الف دی چې لیده شي په څو رنګه په څو نامه، دا 18,000 قامونه کل پیدا له یوه ګرامه، د مسلم په خوله الله دی، د کافر ګوبند لرامه، که زر کاله طلب وکړې بې کامل مونده حرامه. له ارزاني خیشکې څخه زیاتو کم 100 کاله وروسته په یوه زمانه کې خوشحال خان خټک هم دغه مضمون په ډیره څرګنده توګه بیان کړی دی: څوک کعبې لره روان دي په هی هی، څوک دیورې لره وردرومي په جی جی، عاشقان یې 100,000 یوه محبوبه، عاشقان یې 100,000 یوه محبوبه، په هر لوري ورپسې دي په پی پی، زه خوشحال چې د وحدت په میو مست شوم، زه خوشحال چې د وحدت په میو مست شوم، وایم لا چې کاوس کله وو کوي. په اسلامي نړۍ کې د تصوف او شریعت لویه جګړه د وحدت الوجود د مسلې پر سر وه، ځکه چې د دې فلسفې په اساس ټول کائنات یو وجود وي او بالاخره ټول موجودات هم مخلوق او هم خالق بلل کیږي. په فارسي، هندي، انګلیسي او نور ادبیاتو کې دا موضوع یو ډول عاجز سوې وه، خو په پښتو ادب کې د پیر روښان له تحریک سره مطرح سوه او د روښاني تحریک لومړنی شاعر ارزاني خیشکي په دې برخه کې ډیر صراحت کوي: ته د دې کاریګر نقش یو دی، له نقاشه لکه عین دی هسې غین دی، دا نقطه په لاوت راشه، دا زه ته د تانه بار دی، زه او ته واچه وراشه، عرش و فرش واړه صفت کا، لسانې اصلي فراشه، د دوی زه دی، دا زه خپل دی، دی پردی دی، که دوبین خپل پردی وایي، د عارف باندې خندی دی. په دې باره کې به بیا وروسته هم
بحث وکړو.